28,800 افغانان د اروپا څخه د ډیپورت په خطر کې دي. 22,870 افغان از اروپا در معرض خطر دیپورت هستند. طالبا و اتحادیه اروپا، البته 20 کشور اتحادیه اروپایی میخواهد که افغانها باید از اروپا دیپورت شوند. نگرانی هایی که زیاد افغانها به این دچار شدند و در این اواخر نشرات مختلف نشر میشه و هر کس نظر خود در سوشل میدیا شریک میسازه و ای که کدام اشخاص دیپورت خواد شدن، چگونه دیپورت خواد شدن، چه حراسی وجود داره، آیا اتحادیه اروپا 20 کشوری که وجود داره اینا موفق به این خواد شد که در کنفرانسی که جدیداً در بروکسل در کشور بلژیم تدبیر خواد شد، میزبانی از طالبا خواد کرد تا حکومت طالبا با 20 کشور اتحادیه اروپایی که میخواه افغانا را دیپورت کنه به نتیجه از این خواهد رسید که افغانا را از اروپا دیپورت بسازن و ارسال کنن به افغانستان. زنن په دې حق باندې تاسو ته معلومات درکوم چې آیا کولی شي دغه 20 اروپایي هیوادونه په راتلونکي څو نوي کې طالبانو سره دوی په ګډ لاس کانفرانس او جلسې ونیسي تر څو د اروپا څخه 22,800 افغانان چې د تیر کال راهیسې اروپا ته راغلي دي دوی ډیپورت کې د ډیپورت په خطر کې اوس دوی شتون لري. ځکه تیر کال په البته 2023 کال کې دوی یوازې د دغه تعداد څخه 415 کسان افغانستان ته ډیپورت کړل. اوس په دغه لیست کې کوم کسان شاملیږي، کوم اشخاص دوی کولی شي چې ډیپورت کړي؟ آیا دغه نه ټول افغانان باید وډار شي یا هغه کسان چې معمولا په دې لیست کې شاملیږي او هغوی چې ډیپورت کیږي هغه څوک دي؟ نو دغه ویډیو می ټول په همدغه حق باندې دی چې تاسو ټولو ته وزه مختلف ټولنیز رسنیو کې دا ګورم چې همدغه موضوع ډیر زیات ګرمه ده او ټول په دې باندې نظر ورکوي او حتی سویډن هم په دغه اواخر کې دوی تصمیم ونیو د سویډن کوم مسؤل کس چې دلته دی په دغه جلسات لپاره دوی هم خبرې کړې دي چې موږ باندې طالبانو سره په دې حق به خبرې کوو په بروکسل کې او دوی به دا تصمیم ته راځي چې غیر قانوني افغانان د اروپا څخه ډیپورت کې بیرته افغانستان ته. اصلي سوال دا دی چې دا کوم کسان به دغه آمار ما د کومه کړل؟ دا آمار هغه دي چې خپله د اروپایي اتحادیې ګډه دغه 20 هیوادونو په تیر کال دا اعلان کړی و. اوس دغه تعداد لږ ډیر شوی هم دی خو په دغه ټول د دې راپورونو د ټول خلاصه په یو حرف باندې دی: هر هغه څوک چې عمومي نظم یا امنیت ته خطر وړاندې کوي د اروپا هغه خلک به دی دیپورت کیږي. یعنی کسای دیپورت خواد شدن در کل، یعنی خلاصه هم تمام گزارشات، جلسات یا هم اعلاناتی که وجود داره یا اتحادیه اروپایی که میگیره افغانا را اخراج میکنه به یک موضوع به یک محور میچرخه. کسی را دیپورت میکنن که برای نظم عمومی یا امنیت ملی از او کشور در اتحادیه اروپا خطر باشه، ولو که در سویدن باشه، در جرمنی باشه، در بلژیم باشه، در فرانسه باشه یا هر کشور اروپایی دیگه. خب اینا اگر کسی بر امن یا برای نظم عمومی و امنیت ملی از این کشورها خطر نداشته باشه، اینجا قانون چی حکم میکنه؟ هیچگاه اخراج اجباری جبری یا به زور وجود نداره. پس کسایی که اینا مرتکب جرایم نشدن، کسایی که جرم جرایم را انجام ندادن، کسایی که بر امنیت عمومی و نظم عمومی کشورها مختل نباشند و اونا هم کدام ضرر نرسانند، پس به این معنا که دیپورتی از اونا ناممکن است که صورت بگیرد. چون سالهای قبل هم در سال 2024 22,870 افغانی که در معرض دیپورت پیشنهاد شده بود، فقط 345 تن کسای دیپورت شد که مرتکب جرایم شده بودند که مثال واضحش هم امو چارتر تیاری بوده که از آلمان 100 نفر مجرمین به افغانستان انتقال داد. پس کسایی که مرتکب جرایم نشدن یا خدای ناخواسته کدام عمل ضد بشری را انجام ندادن، اونا دیگه هراسان و ترس از این موضوع نداشته باشند. و میمانیم در خود در قسمت عمومی بود که ما عمومی صحبت کردیم. به طور انفرادی هر پرونده به طور انفرادی بررسی میشه. ما یک مثال میتونم: کسایی که اتئیست هستند
درست است که نه بر نظم عام سویدن خطر دارند یا بر اروپا، نه به امنیت عامشان، ولی ارسال از اونا به افغانستان چیست؟ کشتن است. یا کسایی که میان میگن که ما مثلا LGBT هستیم، یا کسایی هستند که اینا با هم پسر دوست داره، دختر دوست داره و یا هم ارتباط دارن. این چیزایی است که در اسلام این مجوز نیست، ولو که در اینجا نه نظم عامه را خراب میکنه نه امنیت عامه را خراب میکنه. سپردن از یا بر طالبا و تطبیق نظام اسلامی در اسلام چی گفته؟ کسی که رابطه غیر شرعی و رابطه حرام، مثلا رابطه که مخالف اخلاق اسلامی باشه، یک مرد با یک مرد رابطه داشتن خو لواطت است، یک زن با یک زن ارتباط داشتن خو مسایقه است در اسلام، اتئیست بودن یا اسلام ترک کردن این خو مرتد شدن است در اسلام که کلش جزای خود داره. من بدل دینه فقتلوه، کس که تبدیل کرد دین خدا بکشینش، روان میکننش بر کشتن. چیزایی است که در اتحادیه اروپا بر هر پرونده به طور انفرادی اینجا بررسی میشه، یا کسایی بودن که از ترس نظام فرار کردن. اینا به این معنا نیست که این آوازه آلیگت شده که افغانا رو دیپورت میکنه و میبینم هزارها جوان و هزارها فامیل کلش ناامید شدن و یک شکلی که بدون اطلاعات نادرست شریک میشه با همگی و اونا هم نگران بیش از حد میشن. چی وقت اینمی دیپورتی انجام میشه؟ با کی انجام شوه؟ جانب مقابل کیست؟ وقتی که به رسمیت یک دولتی وجود نداشته باشه، قوانین بین الملل بر کی حکم میکنه؟ دیپورت وقتی صورت میگیره که جانب مقابل یعنی او شخصیت حقوقی و سیاسی داشته باشه. وقتی که یک کشور نه شخصیت حقوقی داره و نه شخصیت سیاسی داره و نه پذیرفته شده بین المللی است، دیپورت در کجا صورت میگیره؟ به کدام کشور صورت خواهد گرفت؟ و شخصی هم که از افغانستان باشه ما نمیتونیم که به پاکستان و یا به ایران و به جای دیگه دیپورت کنیم. پس این مشکلات حقوقی و اساسات حقوقی است که یعنی این در اصل اساسات حقوقی است که مخالف از او حتی اتحادیه اروپا هم تصمیم گرفته نمیتونه. شما دیدین که گزارشگر ویزه سازمان ملل متحد برای افغانستان آقای ریچارد بانت که ما به این قسمت چندین جلسه قبلا هم با اینا داشتیم در رابطه با حقوق اساسی مردم افغانستان، که جدا از اینجا که ما در دفتر به حیث ازی کار میکنیم که برای مردم در قسمت قضایای پناهندگی و مهاجرت کمک میرسانیم من حیث یک فعال حقوق بشر، نه از امسال، سالهای قبل که مستقیما با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در این قسمت صحبت‌های صورت میگیره. فعالین حقوق بشر افغانستان فعالانه کار میکنن تا نه تنهایی که حقوق اساسی اتباع افغانستان حفظ شود، در پهلوی از او هیچ افغانی نباید به اجبار دیپورت شود و اگر یعنی دیپورتی وقتی واقع می شود که شما جرم و جرایم انجام بدید، به نظم عامه و به مصلحت از او کشور به خطر مواجه کنید. غیر از خطر مواجه نمیشه. در همیشه انتخاباتی که هزار کشور نزدیک شد، ما سال قبل شاهد کشور آلمان بودیم که انتخابات نزدیک شد 100 نفر مجرمینی که بودن دیپورت شدن. خب هر چیزی نباشه، سیاست های انتخاباتی و سیاست های مهاجرتی همیشه در حالت تغییر هستند. پس شما چی کار میکنین که خود از جرایم نگاه میکنین و به دور از این کارهای میباشین که به نظم و امنیت عامه عمومی از این کشورها خطر مواجه کنه و به طور زندگی نرمالتان داشته باشین. در هیچ جای کسی نمیتونه که شما را به اجبار اخراج کنه، چون از سال 2013 تا سال 2024 یک میلیون افغان به اتحادیه اروپا آمده و درخواست پناهندگی کرده. پس در 1 میلیون کیها دیپورت شدن؟ آماری وجود نداره که مردم عادی را دیپورت کرده باشند. هر دیپورتی که وجود داره از مجرمین وجود داره. پس اگر مجرم نیستی، متخلف نیستی، جنایتکار نیستی، از هیچ نوع شعار یزی که شما را دیپورت خواهد کرد نترسین. یعنی هیچ څوک تاسې نشي کولای دیپورت کی تر هغه وخت پورې چې تاسې جرمي جرایم تر سره نه کوي، تاسې جنایت تر سره نه کوي. دغه د 2014 نه تر 2040 پورې چې 1 میلیون افغانان راغلي دي او اروپا کې دوی پناهندګي غوښتنه کړې ده، دوی کې تاسې به داسې آمار پیدا نه کړي چې عادي خلک په زوره دوی دیپورت کړي. همیش مجرمین دیپورت شوي دي او د هغه تعداد ډیر کم ول. نو دغه ویډیو هغه اشخاص سره شریک کړي چې دوی په دغه حق باندې نگرانی درلودله، ماته میسجونه کړي ول، کومنټونه کړي ول چې دغه د ډیپورټي موضوع به څنګه کیږي.
څوک چې مجرم دی د هغه ډیپورټي وشي موږ هم په دې باندې خوشحالیږو. څوک چې د نظم او امنیت ته خطر مواجه کوي هر څوک چې باید هغه ډیپورټ شي، چې دا د ټولو نه تنها د افغانانو د ټولو خواست هم دا دی. ولې هغه افغانان چې د خصوصا دغه 20,870 افغانان چې دوی د 2024 را په دې خوا دلته راغلي دي او پناه غوښتنه یې کړې ده، د دوی کیسونه جریان لري، د دوی ډیپورټي به دا ډیر ناشوني تر څو چې جرم ترسره نه کړي، خصوصا هغوی چې فامیلونه لري، کورنۍ لري، هغوی سره راغلي او یا داسې اختصاصي کیسونه لري چې هغه د اسلام سره په ټکر کې دي، نظام سره په ټکر کې دي، د هغوی ډیپورټي ډیر ناشونی کار ده او دا د بین المللي قوانینو او اصولو مخالف کار دی. نو هیڅ مه ډارېږئ، فقط دغه دوه عملو نه ځان وساتئ، نور به انشاءالله تاسو ته هیڅ خطر به هم نه مواجه کیږي. خپل کیسو باندې متوجه اوسئ، خپل آمادګیانې ولرئ، خپل اسنادونه منظم ورته وړاندې کړئ، تاسو ټول به د دې دغه ګونګسې به ډیر زر خلاص شي او داسې خطر چې تاسو اوس فکر کوئ تاسو ته به انشاءالله نه رسیږي. ټولو ته ښه وخت، الله په امان، په الله مو سپارم.